السلام علیکم زیم صاحبزاده او تاسو کتلی صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل اکثر موږ داسې چلو کوو چې خپل موبایل موږ خرڅ کو یا فارمټ کو یا موږ موبایل چینج کو یا موږ نه موبایل رک شي نو زموږ د واتس اپ کم ډیټا چې دا هغه مکمل لاړ شي اکثر به تاسو کتلی وي چې موږ ګروپونه هغه کې جوائن کړی وي هغه کې زموږ ډیټا وي هغه کې نیوز ګروپونه وي زموږ د ملګرو ګروپونه وي نو هغه هر څه موږ نه ګډوډ شي نو نن مې دغه ویډیو د دې باره کې راوړل ده چې د خپل ډیټا به موږ څنګه سیو کو په واتس اپ کې که بیا موږ واتس اپ ډیلیټ هم کو یا موږ موبایل چینج کو یا موږ موبایل فارمټ کو نو دا ډیټا به موږ سره سیو پرته وي د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکوست که تاسو چېرته زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو له لایک ورکړئ او کمنټ پې ضرور وکړئ ته جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته خپل واتس اپ په آن کړئ په 3 ډاټ په کلیک کړئ دې کې به راشئ سیټینګ ته سیټینګ کې به بیا 3 نمبر باندې تاسو ته ښکاري چیټس په دې چیټس باندې به کلیک کړئ بیا به کته راشئ کته لاندې تاسو ته ښکاري چاټ بیک اپ دې باندې به کلیک کړئ دې کې دا شین تاسو ته ښکاري بیک اپ د تاسو ګوګل ډرایو نه هم بیک اپ اخیستی شئ او خپل جیمیل کې چې تاسو سره مثال کې سیو وي هغې نه هم بیک اپ اخیستی شئ او لاندې انکلوډ ویډیو تاسو غواړئ چې زموږ ورسره ویډیو هم سیو شي نو تاسو به انکلوډ ویډیو باندې کلیک کړئ نو زه خو نه سیو کوم بیک اپ باندې بیا کلیک کړئ دا به 100% شي نو ستاسو کوم بیک اپ چې دی هغه به تاسو سره سیو شي بالکل سمپل او اسانه طریقه ده چاټ بیک اپ انکلوډ ویډیو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډیره خوښه شي د نوې ویډیو لپاره موږ لره اجازه لوی الله په امان